ډکلا غمونو می ژوند دی ارمان بیا صبر د بدري قسمه د مؤمنه مسلمان اورورا چې کله د درې وړه ته ځان کې پیدا کې ته صبرناک بنده جوړ شي ته صابر وي یو صبر دی علی المصائب په تکلیفونو باندې صبر کول بدني تکلیف بدن په لحاظ سره مرزونه در باندې راشي په دې باندې به صبر کوي جزې پزې به نه کوي الله به شکایتونه نه کوي الله زلی دلایم الله زده ګډ کړم الاعوذ بالله زده دا کړم زده دا کړم زده مریض کړلم د دې تمانو ته به صبرې خبرې دي نو په چکله انسان ته بدني مرزونه ورسېږي مصیبت ورسېږي په دې به صبر کوي صبر اعتماد په مال باندې صبر کول مال به اعتماد او کاروبار په لیول سره لحاظ سره مال به لګټي خرچې به ډېری وي نو اعتماد په دغه کتابه ازمیخت دی پتا باندې امتحان دی ته الله سبحانه و تعالی د خلقو د ښکارا کوي چې ته دعوت ایمان کې څومره رښتینی یې ته د خپل دعوت کې څومره رښتینی ته څومره عقیده لرونکی په الله باندې څومره اعتماد کوونکی په رب العالمین باندې څومره ست مضبوطوالی دی د الله په وعدو باندې نو مصیبتونه به اعتماد ردرمي کله مالی تکلیف کله بدني تکلیف کله د یره تکلیف کله به د بچي مثال به تور باندې هغه مړ شي او کله به د ملګری هغه مړ شي او کله به د بچي اعتماد هغه بد عمل شي دا اعتماد یو غټ امتحان دی هر انسان دی هر مؤمن د رب العالمین د امتحان نه وساتي چې انسان وي دغه انسان سره زو سوکم دغه سړي سره زو سوکم دغه زوی سره زو سوکم نو زموږ کله چې انسان به د مصیبت باندې اخته شي دا ډېر سخت مصیبت دی لکه دا امتحان په نوح علیه السلام باندې راغلی و چې دی پیغمبر دی او زوی کافر دی او درنګې نوح علیه السلام خپل زوی په خپل سترګو باندې وکتلو چې هغه ناست دی او خبرې وسه شروع کړې دي نوح علیه السلام دی ګوره راشه زموږ کشتۍ کې کېنه مؤمنانو سره شه دوی ویل چې زه به غره ته ورسېږم په دې کې د خبرې روانې وي چپه راغلله او درنګې لهوی کو تباه بربادې کړو دا یو غټ امتحان مسلمانانو ورونو نو په دغه وخت کې انسان حوصله نه بیري حوصله به الله سره ورکوي او درنګي الله رب العالمین ته متوجه شي او ټول هغه طریقې کم چې د تربیت الاولاد سره تعلق سره هغه به زده کوي هغه به عملي کوي تر مرګ پورې به اسلام مجاهده جاری وي ته دې وجه نه ډېر مشومان الکان دې وجه نه خراب شي مسلمانانو ورونو چې پلار یو ځل نصیحت ته وکي دو ځل نصیحت ته وکي درې ځل څلور ځل لس ځل شل ځل دا وې د نصیحت نه مانی بس به پری دي نو بیا اعتماد لک شریک دل د وجنه لک خرابېدل وجنه بیا ډیر خراب شي یا بالکل د کور نه وشړي د کلی نه وشړي زاوده د کلی نه حال د چې نه واده شته او درنګ نه د ځان حفاظت کول شي نو د لګ مصیبت نه فقط مصیبت کې اعتماد بیا پرې وځي نا مؤمنه مسلمان الله رب العالمین ته متوجه شي ظاهري اسباب هم اختیار کې باطنی اسباب هم اختیار کې الله رب العالمین ته متوجه شي او دا مجاهده به ستر مرګ پورې جوړي دا به نه چې لکه ما لزل د نصیحت کو وینه منله یا مثال به تور باندې لزل می جیل ته بوتل خبره ونه مل نه دا تاسو امانت دی د دې حفاظت کول د دې تربیت کول پتا باندې لازم دي تر مرګ پورې دا در باندې لازم دي فرض دي نو دغه باب کې ډېر احتیاط کول پکار دي دا به څنګه نه چې ما یو ځلی بچای والو په غلط کار باندې سم نشو دو ځلی می والو درې ځلی می والو نه دا مجاهده به جاری وي او جاری وي او جاری وي ځکه دنیا خو دار الاحزان دی دا خو د غمونو کور دی دا خو د فتنو کور دی دا خو د مصیبتونو کور دی یا کله فتنه به خپل بچو طرف نه وي کله به خپل خزي طرف نه مختلف فتنو کې انسان کله مبتلا شي الله تعالی ټول مسلمانانو ته محفوظ وساتي نو دا مصیبتونه به عزت مند مسلمانانو رادرني په دې باندې به صبر کوي الله ته متوجه کیږي الله ته به زاری کوي دا شان مسلمانانو صبر کول په طاعات باندې الله په اطاعت باندې صبر کول مثال په تور باندې لمونځ پنځه وخت لمونځ کول د جمع سره په دې به صبر کوي دا معنی بالکل اگر که انسان به بخوب شي اگر که انسان به دکان څه وخت لپاره بند کی اگر که انسان به خپل کار څه وخت لپاره بند کی لیکن صبر به کوي چې زبل منځ کوم خپل ټیم به کوم خپل وخت به باندې به کوم اگر که زما مال ظاهري لحاظ سره کمیږي لیکن دا کمیږي نه عزت مندو دا برکت کیږي بلکې الله ډېر خیرونه تواچوي نو دا راشه نور
طاعت د الله رب العالمین مثال په تور باندې سړی د حکم د ګیره پر خودل په دې باندې الله سبحانه و تعالی د الله پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی دی حکم یې کړی دی چې ګیره پر دې ګیره به وګدوي او درنګ ګیره معاف کوي په دې به صبر کوي اگر رستا ملګری هغه به کلین شي کوي شنه ګیره به وهلي وي ماحول کالج یونیورسيټي سکول وغیرہ د دې ماحول به جدا وي لیکن ته به صبر کوي کلک په ودرېږي پته به د ټیم کې لګي چې ته د الله نه ډېر متاثر یې ته د رسول الله نه ډېر متاثر یې کنه ته د خپل کالجیانو پروفیسورانو ټیچرانو نه ډېر متاثر یې او د معاشرې نه متاثر کی د عزتمندو د امتحان ځایونه دي امتحان خو د څه نشي کولای اوس الله تعالی چې مونږ هغه بالکل لاسونه نه کټ کی او درنګ خبر چې بتا باندې امتحان دا امتحان دی دا امتحان دی او عزتمندو صبر کول عزتمندو د ګناهونو نه صبر کول د ګنا نه بازار ته وتلې دا به نه چې خزې ډېرې زه اوس هرې خزې ته ګورم او زه کمې سترګې نه کمې خزې نه سترګې ښکته کړم نه فاتقوا الله ما استطعتم الله نه به یریږي په بازار کې به هم د الله نه یریږي او په حل او حرم کې به هم د الله نه یریږي په هر ځای کې به د الله نه یریږي دا مجاهده د پتا باندې امتحان دی دا مجاهده به جاری ساتي ادمنو مسلمانانو ورونو دا فتنې به درومي دا مصیبتونه او دا خبره به درومي چې په حرامو کې پیسې ډېری وي ظاهرا او په حلالو کې په دړي کولو کې پیسې لګي ملوي 200 روپے ورځ 800 روپے ورځ به ته ملاوي شي او په حرامو کې لږ وخت کې انسان کروڑپتی کېدی شي او درنګ عرفاتی شي او ډېر په چرچو کې شي او ډېر خلکو ته ټینګ نشي او درنګ اور ودانګي دا امتحان دی مسلمانانو ورو چې په دې وخت کې مسلمانانو امتحان دی اوس ازمیخ دی د زمکو ولا باندې پټو ولا باندې یو غټ ازمیخ روان دی پته به د ایمان ولا او درنګ د ایمان د دعوی ولا لګي چې څوک د ټینګيږي او څوک د خپې خوېږي د کوکنارو درنګ د ډوډو کارلو وخت دی دا وخت د کوکنارو درنګ د ډوډو کارلو وخت دی پته به لګي د ایمان اوس ایمان د الله د رزق اولو مقابله شری ده او درنګ د شیطان د رزق اولو مقابله شری ده یو طرف ته خلق چې د الله نه یریږي هغه حلال شیونه بزمکه باندې کوي او بل طرف ته چې د شیطان تابعدار دي شیطان رزق کوي او رحمان خبر کوي اب بزمکه باندې فسادي مضر او درنګ چې د انسانیت قاتلان دي هغه لګي تمندو هغه حرام شیونه بزمکه باندې کوي دا بس امتحان جاری دی پته به لګي څومره خلک څومره مؤمنانو کې به غیرت را درومي چې هغه غیرت وکړي چې الله د لپاره غیرت کوم چې زبدا حرام نه کارم پس مکه باندې زبدا ګندګیر شي نه کارم اے مسلمانانو په خپل بچو باندې رحم وکړي اتمنه مسلمانانو تاسو به کتلی بعضی کورونه چې په یو کلی کې یو کس چرسی او درنګ هغه خراب شي ته ټول کلی ولا خلک سره غم جنوي زنانه غم جنوي سړی غم جنوي ټول به سوروي یتمان د مسلمانانو څنګه چې ته خپل بچی باندې خبرګي چې هغه چرسی نشي هغه اپینی نشي هغه نور ګندګیر نشي نو درنګ د بل مسلمان بچی باندې ودر دیګا د بل مسلمان بچی باندې مخفشه د بل مسلمان لپاره هم خیر خوا جوړ شه نو اوس یتمان د امتحان شروع دی پته به لګي چې څوک په ډوډۍ پر غدي چې زه نه کرم د الله لپاره څوک هغه وایي چې دا ګندګیر د الله لپاره نه کرم قاله کروڑو روپے ملوي زه نه کرم داسې ایماندار به ان شاء الله وي غیرت د الله لپاره او والله بالله ثم الله چې د الله لپاره د غیرت وکړو د الله لپاره د تور وکړو د الله لپاره د ګناه پرې خودله چې رب العالمین بهترین بدله در نصیب ګوره ډېر بهترین بدله به الله درکوي او په دنیا کې دغه بدلی و نه لیدلې په آخرت کې بدلی دي دا دنیا عزتمندو دا حرام نه په داسې طریقو باندې وځي داسې طریقو باندې چې تبه نه وباس در نه وځي تبه نه لګي در نه لګيږي به مسلمان ورونو په دې مصیبت باندې په دې امتحان باندې به صبر کوو ته الله د پاره به دا ګناه پرېږدو دا ګناه ده ګورا دا ګناه ده دا جرم دی دا د انسانیت قاتلان دي څوک چې چرس او اپین او څوک چې بنګ پټو باندې کوي دا د انسانیت قاتلان دي دا د ضمیر قاتلان دي دا د عقل قاتلان دي دا د مسلمانانو معاشره خرابوي دا زناکاری ډیروي دا بدکاری ډیروي دا غل ډیروي یتمون به چرسی د چکلا چرس نه ملويږي او درنګي ایسی د چکلا به ایس نه ملويږي بیا غلیم کوي ډکیم کوي ایس پاوډر او درنګي پینچو خوري بیا زینام کوي بیا مور نه بجني خور نه بجني اولاد شي یتمون د ګندګیر شي چا باندې امتحان روان دی کلک ودرګو مضبوط الله نه دعاګانې وچ الله د قدم مضبوط کا او د ګندګیر شي نه موساته الله د پر مسلمان غیرت وکړو صحابه به روچ چې هغه وي الله مونږ دا غیرت کړو چې خپل بچیم قربان کړیو
یو خزه به راوچته شي ای الله ما خپل خوند د الله په لاره قربان کړو، خپل ورور خپل پلار مې په احد کې شهید شول، ما صبر کړی، ما دا ویلي دي چې رسول الله بچ وي، ټول غمونه هغه آسان دي. حمزه به خپل بدن هغه ټوټي ټوټي بدن الله ته پیش کړي، الله ما دا قرباني کړې ده. نور صحابه کرام صحابه رومي راوچت چې ای الله ما ټول مال ستاسو لپاره قربان کړی دی، ټول مال مې لګولې دی. ما مشرکانو ته ویل چې ټول مال ستاسو شولو، خو ما رسول الله ته پر ځم مدینه ته ورسېږم. صحابه خو به خپل قرباني پیش کی، تبه چې پیش کوي، مونږ چې تیار کړی دی چې الله اعلان وکي ټول خلق موجود وي او لغن بربن، او الله وی چې انسانانو هر انسان خپل قرباني پیش کو چې زما لپاره چې قرباني کړي څوک به پیش کی، مونږ چې کړي دي تمندو ځکه کم از کم صحابه او دور خو تر شوی بدن ټوټ کېدل خو لري خبرې دي، وینا ویستل د بدن نه د الله د دین د اوچتوالي بغه لري خبرې دي. دا خو کم از کم ویل شي چې الله په چرسو کې پیسې خې ډېرې وي، په افینو کې پیسې خې ډېرې وي، په لوکیشنو کې پیسې خې ډېرې وي، په ګندګیرو کې پیسې خې ډېرې وي، قتل او درنګ لار لوټ مار کول په دې کې پیسې ډېرې وي. یا الله سره دینه چې زما ظاهري مجبوري هم وا، لیکن ستاسو رضا ده پر پرې خودلې دي. سو غیرت په ځان کې پیدا کول پکار دی. الله سبحانه و تعالی فرمای والله مع الصابرین، الله سبحانه و تعالی مدد د صبر کوونکو سره دی. صبر په ځان کې پیدا کو، مسلمان قناعت په ځان کې پیدا کو. په دې وخت کې مسلمانانو ورونو چې غریب سره په کم پلنګونو په کم کټونو کې سملی درمیانه غریب، په هغه وخت عزتمندو بادشاہان په کې نسل مسل بادشاہانو د پلنګونه نو د سہولیات نو د سي مزه نه وي، مملکت د وخت کې د کم غریبانو درمیانه غریب کس دی، دا غوي چې کم کور دی او دغه کم سہولیات دی او دغه چې درې ټیمه خوراک دی. ځان کې د قناعت صفت پیدا کو، ځان کې په لږ شي باندې صبر کوي. ته مندو تعالی چې و ټیم وچه ټیکاله ملويدله یا دوه ټیمه ته پورا نغندر ته ملويدلو، تعالی خوراک در رسیدلې دی، تعالی رزق در ورسیدلو، تعالی پر جایز نه چې ته اوس حرام وکې، تعالی پر جایز حرام وکې. ان که داسې وخت در باندې راغی چې بالکل نغندر ته نه ملويدلو، ورجه نه ملويدلو، هیڅ خوراکي دغه نه، نو بیا حلال حرام د بیا څه وخت د حلال دی. نو ته د وجه مسلمانانو ورونو داسې کم کسان قلیلا په معاشره کې د تحقیق وکړه وکړه، پس زموږ معاشره کې زموږ بل کلی کې به صرف دوه کسان یو کس ته پیدا شي چې هغه یو ټیم دوه ټیمه د ټیمه نغرای نه بل شوی، یو کس به پیدا شي، لازم 15 کسان پیدا شي. نو الحمدلله 95% خلک هغه الحمدلله دوه ټیمه خوراک کوي، دوه ټیمه نه درې ټیمه خوراک کوي، څه ټیم چایان اسخي او درنګ تور چې اسکاو دا کا یا ته مند مسلمان کې قناعت پیدا کو. دا خواهش مثال نه، دا خواهش مثال د پښند پیپ ته سروای پیپ دی کنه، په د سروي پیپ کې د سمندر اور پرې دا سمندر به ختم شي کې دا پیپ ډک نشي، د بل طرف وځي کنه، دا نفس نه مړېږي، دا نه په زناونو مړېږي، دا په نه په عمل د قوم لوط مړېږي، دا نه په دموالي مړېږي، دا نه په بغیرتوب مړېږي، نه دا په آیسو په ډرو باندې مړېږي. یتمندو حدیث کې رسول الله فرمایي چې انسان نه مړي تر څو پورې د خاورې د خېټې د خاورو نه ډک شوی نه وي، دا انسان مړخ نشته دی. نو ځان کې قناعت صفات پیدا کو، ځان کې د صبر صفات پیدا کو، ځان معاشره د عالم دنیا ته دنیا د عزتمند ځان یو مثالی خلق پیش کو، مثالی خاندان، مثالی قوم، مثالی وطن ځان خلق له پیش کو چې موږ داسې مثالی خلک یو چې زمونږ په دکانونو کې عزتمند نسوار نه خرڅيږي، زمونږ په دکانونو کې سیګریټ نه خرڅيږي، زمونږ په دکانونو کې چرس نه خرڅيږي، زمونږ په دکانونو کې ډن ټکور نه خرڅيږي. عزتمندو اے دکاندارانو تاسو د الله لپاره غیرت وکړو، عزتمندو نسوار پرېدو دا حرام دي، دا سیګریټ پرېدو عزتمندو دا حرام دي. اے دکاندار د غیرت د الله لپاره وي، زه به دکان کې نسوار نه خرڅوم، زه به سیګریټ نه خرڅوم. عزتمندو د نشو اولنۍ سټپ اولنۍ شروعات عزتمندو هغه د نسوارو ده، اولنۍ سټپ عزتمندو. ته وګوره ټول غټ چرسي وګوره، ته غل اول پختنه وګورې چې اولنۍ قدم چې شي هغه چې ما اول نسوار کول، بیا سیګریټو ته خبره وځي، بیا چرسو له خبره وځي، بیا به چرسو گزارنه کې بیا اپین خوري، هغه لم گزاري بیا ایس له وځي، هغه لم بیا عزتمندو کې ځان لستنه وهي، بیا پرتګ کې بول کې ګندګي کې په ځان نه پويږي. نو عزتمندو اولنۍ سټپ چې شولو، اولنۍ کلاس کومه قصه، اولنۍ کلاس د نسوار وخسته دی. ته ټول غټ چرسي نه پختنه وکړه،
دکانداران د غیرت وکي عزت مندو مله خرڅي کنه سیګریټ د مخرڅي دکان کې 10 روپے د کم خیر سودا وشي 60 روپے د کم وشي 100 روپے د کم وشي او کم چې کړي دا په دې کې به الله رب العالمین برکت وچی غیرت پسند کې پیدا کوي عزت مندو یو مثالی معاشره قائمه کو یو مثال جوړ کو د نور خلکو لپاره چې دغه جوړ شل پلان کې خلک پلان کې قوم پلان کې علاقې ولا دغه په اتفاق دي چې اتفاق کړي چې موږ به تن ټکور نه کوو په دونو کې اتفاق کړي ټول دکاندارانو چې موږ به چرس نه خرڅو په دکانونو کې نسوار به نه خرڅو ګندګیر شی به نه خرڅو 2 نمبر شوده به نه خرڅو فلان به نه دا ټول اتفاق کړي څومره بهترین مثال به ته مندو څومره خلک به ثنا تاثر واخلي موږ ټول عمل د الله لپاره دی خدا اعتماد ډیر خلک چې متنافر دي د مسلمانانو نن سبا وخت کې هغه د مسلمانانو د بدعملۍ د وجه نه یو مسلمان کافر ته نشي ویل چې ما په شان جوړ شه زه یو کافر ته نشي ویل سیک ته نشي ویل چې زه ما په شان جوړ شه زه یو انګريز ته ملحد ته روسي ته چینی ته نشي ویل چې زه ما په شان جوړ شه چلا ځکه چې زموږ معاشره کې اعتماد ټول نه غټ ګڼ کړو زموږ معاشره کې کیږي موږ نشي کوو نشي جوړو موږ هغه پردي حقونه خلو دروغ موږ یو دروغ قسمونه باندې موږ کوو خیانتونه موږ کوو کمچوري موږ کوو اعتماد څنګه یو کافر نه ما په شان جوړ شه نو د دې وجه مسلمان صبر ځان کې پیدا کو واستعینوا بالصبر والصلاه الله سبحانه و تعالی فرمایلی دي تاسو د الله نه مدد وغواړو په صبر کولو باندې په منځ کولو باندې مسلمانانو ورونو او بل عزت مندو الله